کیږي چې هزان ماشوم خودکشي کړې ده او خپل زندگی هغه د لاسه ورکړې ده. نو په دې کې حقیقت څونه دی او آیا خلکو هغه څونه چې کوم دی ډسټرب کو د هغې وجې نه وایي هغې داسې حرکت وکړو. نن به په دې خبره کوو. یعنی که پرون مازدیګر نه ستاسو خیال وي نو په سوشل میډیا خاص طور په فیسبوک کې چې کوم گروپس دي په هغې کې دا تصویران چې کوم دی هغه چلیږي ویلی کېږي پکې چې هزان ماشوم چې دی هغه ویډیو وایرل شوه د خپل ورور سره وایرل شو. داسې قسمه خلکو پکې هم پوسټونه کړلي مختلف قسمه خلکو خپلې رایګانې ورکړلي او چا ویل دي چې داسې وایرل شو او داسې چل و دا و. ویډیو چې کوم دی هغه ما سره هم د ما هم کتلې ده خو ویډیو د هزان ماشوم نه ده. یعنی یو ماشوم هلک دی هغه څه غلط حرکت کړی دی د هغې وجې نه اوس خلک رالګي او وایي چې دا د هزان ماشوم ویډیو ده نو دا مکمل غلط دي. بله کومه خبر چې چلیږي چې آیا هزان ماشوم خودکشي کړې ده نو هزان ماشوم خودکشي نه ده کړې. ویډیو د هغه ده نو ولې به هغه خودکشي کوي په دې کې هم سر ریالټي هغه نشته. پرون چې کوم دی د هغه ورور او هزان چې کوم دی د وصال خان سره لایو راغلیو په هغې کې هم کوم ورور چې دی هغه هم دا وضاحت وکړو چې زموږ په کور کې نسوار هم څوک نه کوي داسې غلط حرکت به مونږ هغه څنګه کوو. ټولو پښتنو ورونو ته یو پیغام ورکړو چې آیا داسې قسمه پوسټونه هغه مه شیر کوئ په دې کې چې کوم دی څه حقیقت نشته چې زما ورور داسې حرکت وکړي دا ټول دروغ دي. بلکې حالانکه ویډیو د هغې ده هم نه ویډیو ما هغه مکمل وکته خو د هزان ماشوم ویډیو هغه نه ده. نور هغه قلار شي په ګروپونو کې هم خلک لګیا دي یو ته وایي راشه چې انباکس کې درته لینک در سینډ کړم ویډیو در سینډ کړم نو هغه غلطه ویډیو چې کوم دی د بل چا ده د انګریزانو ده او د چا ده ستا پته هم نه لګي هغه ویډیو ورته چې کوم دی هغه سینډ کوي بیا وایي دا د هزان ویډیو ده نو بیا خلک راشي چې هغه وم ګوري ښه ښکاره ورته پته ولګي چې آیا ویډیو نه ده او بیا راشي په فیسبوک باندې پوسټ وکړي ویډیو وایي ما وکتله او دا خو ډېر ظلم شوی دی او ډېر زیات زیاتې شوی دی. نو یاره ډېر زیات د شرم افسوس مقام دی چې تاسو یو خپل پښتون ورور ماشوم هغه داسې قسمه بدناموئ. دغه ویډیو و دغه حقیقت و تاسو سره شریک کو. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.